یو هغه دعاګانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتي او هغه ورسره لاس اوچت کړي نو موږ به هم په هغه ځای کې لاس اوچتوو. مثال باران دپاره دعا غواړي یا قنوت شو او دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او داسې نور. دویم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په یو ځای کې دعا ثابت او لاس اوچتول ترې نه ثابت موږ به هم دعا غواړو لاس به نه اوچتو. مثال خطبه کې چې کله عامه دعا کېږي امام خطیب دعاګانې غواړي نه به خطیب لاس اوچتوي او نه به مقتدي. دغه شان تعزیت کې پیغمبر نه تعزیت ثابت دی خو لاس اوچتول ترې نه ثابت. بل لکه اوس ته یو سړی د باتروم نه راووتو قضای حاجت کم ذکر به وایي؟ غفرانک څه معنی؟ یا الله زما ګناهونه اوس لاس یې وچته کړي غفرانک. صحیح دی؟ ولې نه صحیح؟ پیغمبر دلته ځای نه دی غوښتی. یا ته جومات ته ورننوځې اللهم افتح لي ابواب رحمتک لاس به ورسره اوچتې؟ نه، ځکه چې پیغمبر دلته دعا غوښتې ده خو لاس یې ورسره نه دی اوچت کړی. لکه څنګه چې دا مخکې غفرانک پیغمبر دا دعا غوښتې ده خو لاس یې ورسره نه دی اوچت کړی. دا دویم قسم شو. دریم عامې دعاګانې نو بیا په عامو دعاګانو کې لاس اوچتول څه دي؟ هغه غوره دي. چې دون علاوه نو بیا په هغې کې لاس اوچتول څه دي؟ غوره دي. ورسېدی که نه؟ دا قانون یاد کوي. دا اوس چې دا مسله تاسو ته یاد دي که نه نو دا قانون شو. کوم ځای کې پیغمبر دعا کړې لاس اوچت کړي موږ به دعا کوو لاس به اوچتو. کوم ځای کې پیغمبر دعا کړې لاس نه اوچت کړي موږ به دعا کوو لاس به نه اوچتو. کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت لکه اوس عام اوقاتو کې دعا کوي ځان له او دې لپاره خو به ته دا نه ګورې چې پیغمبر دې ټیم کې دعا کړې ده که نه عامو ادلو نه ته لګیا الله وایي دعاګانې ډېرې غواړي پیغمبر وایي دعاګانې ډېرې غواړي او ته هم راپاسې دعاګانې غواړي د شپې تهجد ټیم کې دې لاس اوچت کړو یا عام اوقاتو کې ناستې دعا کوي لاس اوچت کړو. هېڅ خبره نه. نه کوم چې سړی دا ووایي چې زه د فرض مانځه نه بعد دعاګانو سره لاس اوچتوم تاسو ما ولې منع کوئ؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اذکار ثابت دي اذکار هم دعاګانې دي خو د هغې سره لاس اوچتول د پیغمبر نه ثابت چې هغه سره لاس نه اوچت کړي موږ هم لاس نه اوچتو.